دا د کونړ ولایت نورګل ولسوالۍ د مزار غرنۍ دره ده. د دې درې د جبګۍ او د مسودو په کلو کې 2450 تنو ته د پاکو اوبو شبکې د 4 میاشتو په موده کې جوړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. دا شبکې د افغانستان لپاره د بشري مرستو صندوق یا ایچپ په مالي ملاتړ او د سرچو موسسې په تخنیکي زیار جوړې شوې دي. دې ځنګل کې اچینه څه چې هغه د اوبو ډنډو کې هم نه و، خو الله رب العالمین ولدا په یو انعام وکړ، دا اوبه ورله راغلې او دا ټول خلک په سیراب شو. انشاءالله ټول حکومت او عمارت په دې باندې لګی دی چې د خپل قوم د غره په سر کې هم وګوري او د هغه احتیاج د غره په سر کې پوره کړي. سرچو موسسې د کونړ ولایت او د افغانستان په نورو ولایتونو کې د بیا رغونې کارونه او د حفظ الصحې په برخه کې کارونه کوي چې په راتلونکي کې موږ نور پیپ سکیمونه هم په دغه کې د کار لاندې لرو. موږ کوشش کوو چې موږ د ښه کیفیت او ښه کوالټۍ سره خپلو وطنوالو ته د کارونو ساختماني کارونه وړاندې کړو. د نورګل ولسوالۍ مزار درې د جبګۍ او مسودو کلو اوسیدونکي چې تر ډیره د غرونو په څوکو کې ژوند کوي د څښلو پاکو اوبو ته لاسرسی د ژوندانه نیکمرغي په ګوته کوي. د پاکو اوبو موږ ته ډېر غټ ضرورت و. دا ستاسې سعی او کوشش و الله تعالی دې الله اجر درکړي. زموږ کور په کور باندې بمبه ورسېدله، اوبه ورسېدلې او ډېر دا ماشومانان او دا زنانه او کورونه زموږ ټول ډېر خوشحاله دي. دا خلک زلزلې ځپلي وو او هغه وخت حکومت د غره ته راوخېجول او دلته ورسره اوبه نه وي. تقریبا 1 کیلومتر 2 کیلومتره به دوی تلل او دغه اوبه به زنانه او یا ماشومانو حتی دوی سره داسې نور څه امکانات نه و چې دغه پرې راوړي، نو ځینې وخت به د اودسونو اوبه هم دلته نه پیدا کېدل. موږ او تاسو یې خپله شاهدان یو. اوس د سرچو موسسې د مسوولینو او د انکشاف دهات د ریاست او د والي صاحب د دوی مننه کوو چې دغه خلکو ته خدمتونه وړاندې کړي دي. د یادولو وړ ده د پاکو اوبو دغه شبکې هغه کورنیو ته ورغول شوې چې 3 کاله وړاندې دغلته یوې سختې زلزلې ځپلي ول.